کم دنه نیم که تاسو یو خبره مې وکړه که تا په احترام د ما لیډر نوم اخیستو زه به اخلم او که ته د ما لیډر د ډیزلي وې زه به پاسر کړم پاسر کې پاسر کې انشاءالله کاکا خو به څوک تېرېږي یهودي ایجنټ الزامونه لګوي تا کې شرم شته په تا کې شرم شته د ما لیډر ته ته ډیزلي وې هغه دواړه به یو بل ته وایي ستاسو کار دی هغه دواړه به وایي یو بل ته ما دومره په احترام خبرې وکړې خو تاسو کې شرم نشته کاکا خوله په څوک دي لګېږي که ته د ما ما غلطې خبرې نه دي کړې زه صرف تا ته دا وایم چې عمران خان استعفا نه ورکوي وایي قوم ته به دا څیز مونږ ښیو قوم ته به یې ښیو چې تاسو لشتر پسند دی پسې روان یو تاسو حرمتوب ته روان یو اسلام آباد ته دکه به مونږ د پاکستاني قوم ته په دې سوشل میډیا کې ډېر زیات زور ده تاسو دکه ودرېږه بل سوال دی نه کوم بل سوال دی نه کوم بل سوال پاکستان کې څومره مذهبي جماعتونه دي پاکستان کې مذهبي جماعتونه زه تقریبا دوه یې ګڼم بس دوه جی څوک دي دوه لږ مته وښایه سوال ته به ګورې چې جواب ته بیا پوره غوږ دی ته وګوره اکثر سخت به نه خو ته به دوه وښایه که نه پوره ځای دوه څوک دي دوه چې کوم دی یو زموږ جمعیت علما اسلام دی یو جماعت اسلامي دی نور پکې نشته انور چې کوم دی اکوټ بنګار دغه پکې نه مونږ حسابو نه پکې حساب دي ولې अरे कि तो शक गणे इधर करते हो बंदी बाई होशियों के साथ इनका इत्तेहाद था ओके चकला देखो से पसी शुएगा सर इत्तेहाद का उसे न मानी सलीमा जी जमीयत उलमा समीउल हक तेरे नईर को जमुंगा दिसने जिक्र तेरे नईर को समीउल हक से जमुंग मुहतरम देता को पौधो लगे नो हम पूजा केगा समीउल हक से बजता था वीडियो रहो बस साले सबब बजता था वीडियो او وای کی فضل رحمان نه خپل غټ یهودي جن ستانه چې د روز شریف سره ولاړه تر وای بس بالکل دا خبره کړه نه راوځه خبر د وخت دا پورا او دا خبره کړه چې عمران خان ما فرشتہ غاڼو هغه په فضل رحمان نه بل غټي جن نشتا سمیع الحق صاحب وای چې د فضل رحمان نه غټ ایجنټ بل ستانه چې د روز شریف ګورنمنت سره روان ده بالکل ویلې دي بالکل ویلې تاسو به پی ټی آی والا نه ما دستا استاد دستا لیډر یومن دستا استاد د استاد خپل شاګرد په باره کې دا وایي چې غټ يهودي جن فضل رحمان دا اګه نه مني زمان نه مني چا به ته مني ما ته وګورئ دې ښا نمبر 1 مولانا سمیع الحق صاحب چې کوم دی زموږ محترمو زموږ چې کوم دی مشرو هغه دا خبره هم کړې وه چې کله پته ورته ولګېږي چې هغه رشته ده یهودي جنډ او کله په کومه ورځ شهید کېدو د دغه ورځ بیان به عمران خان په رشته ګڼله خو هغه شیطان و هغه تو شیطان دی او دا چې بدیله یقیني که نه تاسو سره هلې تاسو سره چې زموږ جنګ د شکر الحمدلله سعودي عرب کې د څومره وخت ووتو زما تقریبا 8 سال مو شول 8 سال ګوره زه چې عبادت کوم که نه دا الله پاک ته د جنت فیصله زما د عملو فیصله زما الله راکوي لا اله الا الله محمد رسول الله زما یقین ده ډېرې مې عمرې کړي دي بېشکه زما ګیره نشته او زه درته وایم چې ګیرې کې اسلام نه ده اسلام کې ګیره سنت ده خو ضروري نه ده چې اوس ستا ګیره وي یا به ته لکه ډېر غټ مسلمان به مې نن یو سیز شیر کړی د دې پیج نه چې یو ډیزلي مولا د دیوه هلک سره جنسي تېرایه کړه تصویر سره د غټه ګیره ده عایشه اوس هغې خبرې ته به غوږ پکدې ګوره پوره به غوږ دی یو مې خبرې ته غوږ شه اوس ته په دې ګیره باندې یوه خبره وکړه چې زه ورته چې څه سره وایي رښتیا به وایي اوس ته یوه خبره کوې چې په دغه کې دوې پارټۍ دي صرف یو د جماعت اسلامي یاده کړه او بله دې یاده کړه خپله پارټي ته ماته دا ووایه په قرآن مجید لاس کښېږده ګوره ما سره لږ ډېر زه ډېر پویه نه یم خو لږ ډېر سیاسي او دیني معلومات لرم چې د جمعیت علما دیوبند ستا چې کوم مشر د مفتي محمود دغې د مولانا مودودي جماعت اسلامي چې کوم بني دا جوړونکی د ای په باره کې څه نظریه وه ما ته ووایه بیا زه ته وایم که څه شوي یې ته ما ته د هغې زمونږ اختلاف مه راپرسله کوه زما د هغه سره ګوره زما مقصد ګوره دوشلي زه به د ستا منافقت دنیا ته ښکاره کوم د ستا د علمای دیوبند ډیزلي ګروپ مشر مولانا نو مې رانه شو پلار مولانا فضل الرحمن پلار سره مفتي محمود صاحب زه هغې ته ډېر احترام لرم هغې د جماعت اسلامي چې اوس تا ورته وایي چې جماعت اسلامي ډېره غټه پارټي ده ډېره ښه پارټي ده او زموږ د دوې پارټۍ دي پکې نوره خو د شویګانو سره ته یې وایسته ده
نور د ټولې بهر کړې بریلیان د هر څه بهر کړ سپاه صاحب د بهر کړه ځکه بل سپاه صاحب ته پسې راغلی ده الان کې ته وهل پکارو چې په پاکستان کې دینی فرقه چې د کومه ده چې هغه د صحاباو د پر جنگ کړه دین د پر ډومبای دا د تبلیغ ولا دویم سپاه صاحب دي دنیا شهیدان ورګړي ځلې سګړي دي اوس بل خبره ته وښه بل ته مته دا وایي چې جمعیت علماء اسلام استاسو مشر څوک ته مفتي محمود صاحب وو غوږ نه کېږي بیا نو زه جواب در کوم ته به غوږ نه ته تمره کیسې جوړه غوږ کېږي یو څو کسان راغونډه موږ ته تقریر وکړه کنه ما ته تقریر مکه ما جواب په جواب غواړه جواب دینا خلا استا مشر چې د جمعیت علماء ولا پاکستان مفتی محمود ده کنه بالکل هغه مخکې وو موجوده جماعت اسلامي چې کوم جوړون کړه جماعت اسلامي بانی مفتی مولانا مودودی هو مودودی بالکل مولانا مودودی اوس ته او ویل چې لکه پاکستان کې دوی پرټې د دین له سره ډېر ښه کار کوي یو جماعت اسلامي او جمعیت علماء دیوبند فضل الرحمن نه دی ویل نور دې ټولې نه ماینس کړو خبره کوم جواب درکم کنه خبر نور دې ټولې راته اوس مته دا وایي چې مفتی محمود صاحب ګوره دا به ته ټولې حواله سره والا مفتی محمود صاحب د مولانا مودودی په باره کې چې کوم جماعت اسلامي بانی د جوړون کړي په باره کې سره ایو اکرای وای قرآن مجید لاس کې وای ګوره په قرآن مجید لاس کې دا مولانا مودودی په باره کې د ستا مفتی محمود وای چې دا کافر ده بالکل به ویلي دا هغه نه منکر نه مو نه کوم نه تخت متي نو چې د ستا جماعت اسلامي مشر په باره کې د ستا مشر وای چې دا کافر ده هغه تاسو کې جګړه د اسلام کې خبر کړی مونږ د چاو منو او منافقانو مونږ خو تاسو په دې ځای کې لونی کو چې په دین باندې تجارت ما کوو لونی تاسو ګورا تاسو د لګ راځي شه او لګ وګړو باندې خبره مکوئ کنه تاسو د الله تاسو ته مدد کوي ته وضاحت وکړه چې مولانا مفتی محمود صاحب زما په خبره مکو ته خپل خبره کوه ورته تاسو منافقت د دنیا تر مخته کوو نن تا مته چیلنج راکړه تاسو زه په دلایل سره تختاو مفتی محمود صاحب د مولانا مودودی جماعت اسلامي بانی په باره کې په قرآن مجید لاس کې دا چې هغه په باره کې سویل دي هغه ټول مته وای کته نه وای زه وای هغه ارسه ویلي ته ما باغې سره زما سره خبر نشي کولی زه تا د جمعیت ته طرف نه راغلی یم ته د پی ټي آی زما سره باندې خبر مه کوه زما هغه اختلاف تېر شوي دي اره ته وکشه اوس تا وایي چې په دې پاکستان کې دوی دیني پرټۍ دي ګوره رنګ دې لاړو دوی دیني پرټۍ دي الحمدلله تعالی زموږ رنګ خپل ګوره دوشالي صاحب په تسلی خبرې کوه خوشحالي سره خبرې کوه رنګ دې لاړو ماته پته ده لکه تا وایي چې په پاکستان کې دوی دیني پرټۍ ده خو دې راسره وویل که نه جماعت اسلامي او جمعیت علماء دیوبند دا ته ما ته ګوره دې چل کنه ته خبر نه یې جماعت اسلامي چا جوړه کړې ده کال مکه لګه ولای کوم کال مکه ما دا وکړه ته څه وکړې کنه جماعت اسلامي یو من خبره ته وښه جماعت اسلامي بني سو کو مولانا مودودی صاحب دا خو سره مری کنه بالکل دا ونه الا منل پکې چا خبره ورته د خلکو د صرف استاسو منافقت خیا دي تاسو ولې چې کوم مشر د مفتی محمود صاحب دا زه به ډېر احترام لرم سویته نه لرم هغه ته لرم سویته نه لکه چې زوی دین فروش ده د کورسای وګدا د پښتنو دشمن ده د اسلام دشمن ده هغه د مولانا مودودی ته خبره نه کوي کنه تاسو شالی صاحب شالی ماته د وسوال جواب راکا د فتوی تاسو په خلکو لګاو يهودي جن کافر مفتی محمود صاحب د مولانا مودودی په باره کې سر راي ده وای کني زوایم ګوره دې چل ته ماته دا مو وای ته ماته زما مسلک مچېړه زما په مسلک باندې باس مکوه تل اول